پوښتنه ستا لیونی د داستان نهمه برخه راورسېدله. په تېره برخه کې مو د کوړي ماما د ژوند د ناویلو او ترخو کیسو بیان درته وکړو. راځو نهمه برخه له دې ځینه پیلوو. ورونه او خویندې دې چېرته دي؟ ما ورونه نه لرل، 2 خویندې مې وې، دواړه مړې شوي دي. دا ټیکۍ دې چیرې زده کړي دي؟ بس دا ودونو کې مړې ژوندي کې له پخوانیو کیسټو. ورورجانه ټیکۍ خو دغسې شی دی، پښتانه په غم او خفګان دواړو کې وایي. ماما پرون شپه هاشم هم ټیکۍ وکړي، د مومن خان او شیرینۍ کیسه یې ویله. و رښتیا ته خو د هاشم مجلس پسې راغلی یې، ما خپل ویر در اچولی. هغه وخت مې چې نوي ږیره او برېت راغلی و، هاشم مې ټینګ انډیوال و، پلار مې غوسهناک سړی و، هر چا سره یې نه پرېښودو. خو هاشم ډېر نیک الک و، درس او خط پر هر چا ګران کړی و. چې ورسره ګرځېدم به کور کې به یې غږ نه راته کاوه. کورونه مو هم سره نږدې و. هاشم کې له وړکتوبه خدای عجب زړه ایښی و، ډار یې نه لاره. یو ورځ یې ویل راځه ګرځو. روان سو، په څو غونډۍ واوښتو. روان داسې ځای ته ورسېدو چې نه کور ښکارېده نه خلک. کنګه کونګایي وه، هلته یوه ډډه کې ونه ولاړه وه. خدای خبر ډار سوی وم که ونې خوند را کړی نه و. له خولې مې ووتل جار څه تکه شنه ونه ده. هاشم هملته ښه ډېر راپسې وخندل. بیا چې کلي ته راغلو په عذابولم یې. هر چا ته به یې ویل چې دی وډار سو. له ډاره یې ونې ته جار وویلې. ډېر ښه ساعت مو سره تیر و. روزه به چې 15 ته ورسېده، د ټول کلي هلکان به مو خبر کړل. ټول به له ماښام لمانځه نه وروسته جومات کې راټول سوي وو. کلي په کلي به ګرځېدو، 15 به مو ټولاوه. هغه سندره مې اوس هم یاده ده. 15 تا به څوک ټولوي، تا نه ښکلې وړکې نسته، جونه خوب زنګوي. د هر کور دروازه به مو وهله، چا به نغدې راکړې، چا به یې بدله کې هګۍ راکولې، چا یو شی چا بل شی. اخترونه خو اخترونه وو. په شنه ګهیز به ووتو، کڅوړې به راسره وي، کور په کور ګرځېدو. خوانی یعنې وچه میوه به مو ټولوله. کلي کې به مو ټال اچولی و. دغسې ورځ کې به چا ورته کتل هم نه. بس چې اختر به څه ټالکي پسې به مړه و. یو ټالک به چې راورسېده لکه ټوله دنیا چې زموږ یي. هاشم به موږ سره هره مستي کوله، خو درس کې ډېر لایق و. له لرې ځایونو به خلک راتلل، د هاشم پوښتنه به یې کوله، خطونه به یې پرې لیکل یا به یې پرې ویل. اوس خو ماشومان عام خط لیکي، پخوا خو داسې عام نه و. یو نیم سړی به پیدا سه، میرزا به یې باله. هغه پخواني میرزایي خطونه ډېر سخت و. هاشم به چې ورته کېناست، داسې به یې ویل لکه طوطي. سبق موږ ټول یو جای له یو ملا ویلو، خو د ده دماغ ډېر ورکې خلاص و. چې کومه ورځ به ملا نه و، ده به درس راکاوه. ډېر آرامه ژوند و، خوشحاله ژوند و. نیستي وه، خو په خدای خوند یې کاوه. ډېر د څه شي غم نه و را سره، خو بس وطن ته ښېرا سوې وه. روسان راغلل، ټول وطن یې په زړه که. موږ عام ټول یو جایي ووتو، هجرت مو وکه. کچه ګړۍ کې مو واړول. هاشم کچه ګړۍ کې یو څه وخت مزدوري وکړه. کله به یې پنډیتوب کاوه، کله دیاړي، قلنګ او بیلچه. هلته یو جای ته کارخانې ویلې. هلته به ډېر ته خپه به و. چرس یې هلته شروع کړه. مزدوري نه به سیده انډیوالانو ته ورغی، کور ته نه راته. یو څو موده مو سره ورک کړه، خو بیا مو لوګر کې سره پیدا کړه. دی هم جهاد ته راوښتی و. هاشم په وطن ډېر خپه و. په غرونو کې به چې سره کېناستو، د روسانو له ظلمونو به چې چا خبره وکړه، دې جای کې کور بمبار ده، پلانکي جای کې خلک شهیدان شوي دي، پلانکی داسې. بس دې خبرو سخت ځوراوه. مخکینی آرامه ژوند چې خپه و. دی خو ګرځنده سړی و، د منظرو ډېر شوقي و. بس هغه وختونه به یې یادېدل. ډېر به یې ویل وطن یې رانه وسېزه، د پلار نیکه هډوکي یې رانه ونیول. دا به څه شی سي، دا به څنګه کوو. خوب به یې نه و. کرۍ شپه به ناست و. اخر کې غونډ ملګري پرې پوه سول چې ډېر زړه خوري.
بیا به مو چې د مرګ خبره تر غوږ سوه دی به مو نه خبراوه. یوه بله پیښه هم وسوه. د پختیا ځاځیو نه لوګر ته راواوښتو. د ورځې خو نه سو تلای نو د شپې را روان سو. 40-50 ملګري وو. څپک څپک واوره ورېده. 2-3 لویستې خو سوي ام وه. یو ځای هاشم ودرېد چې ور وګرځېدو. ګورو چې د یو مړي په سینه کې پښه ښخه ده. چې رڼا مو ور واچوله لاندې د سپین ږیري سړي جسد پروت ده. خو دا کله به مړ و. هاشم چې پوه شو په مړي کې مې پښه کېښوده. رنګ یې زیړ سو. زړه یې خراب و. اوبه مو ورکړې. یو ځای مو مزل په منډه کړ. ما پسې خخ هاشم روان و. له یو پاڼه تېرېدو چې کسان پرې تېر سول. ډېر احتیاط یې غوښت. له ما هاشم پرې ورمخته شو. پښه یې وښویېده. په خدای داسې غږ یې و لکه غر چې ښویېدلی. درز لاندې ولګېد. موږ څو ملګري په څه خوارۍ ورکوز سو چې ومو لیده هاشم وازه خوله پروت ده. غږ نسي کولی. څو لټونه یې کړي وو. کمیس یې سوری سوری و. له پښو یې وینې روانې وي. مخ یې شګارې و. په 2 نفرو مراجک بېهوشه و. 2 به تر یو ځایه یووړ. بیا به 2 نورو. په مزله مزله کې سهار څه. هلته یوې سمڅې ته ننوتو. هاشم مو چې ولید مغزه یې لګېدلي و. پړسوب یې کړی و. توره وینه ورکې ګنډه وه. له پښو یې په لاره وینې تللې وې. تر نیمې ورځې بې خوده و. بیا وغږېد. جګ سو. خو چې څو قدمه لاړ بیا به سر پرې وګرځېد. څو ورځې دغسې و. ټول ملګري ورسره په تکلیف و. بیا ښه سو. سر یې پړسو کم که. خو د دې لوېدو وروسته د سر خوږ ور ولوېدل. ټینګ به یې لاسونو کې نیولی و. یا به یې په رخت تړلی و. خپه خپه مخکې هم ګرځېده. خو دې پیښې سوچ ورسره ملګری که. ناست به هم سوچ کې و. روان به هم سوچ کې و. مړۍ به یې هم سوچ کې خوړله. د هیچا یې هم نه منله. موږ ملګري به ټول راغونډ سو. هاشم به نه و چې وبه مو لټاوه. چېرته لرې به ګوښه ناست و. داسې لرې لرې به ګرځېده. کني تکړه ښه تکړه و. وار یې ډېر ښه وار کاوه. موږ جهاد کې یو رقم بوتلان له پټرولو ډکول. د بوتل له سره به مو یوه وړه پلته وباسله. پلتې ته به مو اور ورکه. په ټانک به مو وار کاوه. بوتل به چې پرې ولګېد ټانک به سره لمبه سو. دا وار اسانه نه و. خپل چل یې غوښت. ډېر مجاهدین به ورسره بلد نه و. خپل ځان به یې وسیزه. د بوتل ویشتلو کې د هاشم نوم و. ټانک بچ نه ترې خوړ. وچ به یې وویشت. ټول به ورته حیران و. زور ته یې هم ملګري تسلیم و. موږ به کله کله د لاس زور واهه. د هاشم لاس چا ځمکې ته نه شو وړلی. کله کله به مو تیږه شړله. هاشم به له ټولو مخکې ځای وویشت. هاشم هغه وخت په حال و. خو داسې یو نیم لیونتوب یې کاوه. یوه ورځ مو یو ټانک ایسار کړ چې ورکوز شو. په څنګ پسې یې یو صندوق و. صندوق وړوکی خو ډېر محکم قلف یې لرلو. موږ ټول د صندوق شاوخوا ولاړ وو. سوچ مو کاوه چې قلف خلاص کړو. څېډن څه. قلف مات څه. شاته مو وکتل. هاشم په غونډۍ کې ګونډه وهلې. له هغه ځایه قلف وویشت. زموږ او د قلف منځ کې به څو لویشتې فاصله وه. ډېر ملګري ولاړ وو. بیا ځینې ورته غوسه هم و. بله ورځ یې غره کې ژوندی لړم ونیوه. د چانټې جیب ته یې واچوه. چا ورته وویل هاشم په دغه څه شی کوې؟ ویل یې دغه سره روسان چې کوم یو ژوندی ونیسم په دې ګریوان کې یې ور اچوم چې بیا را غلط نه سي. د دې لړمانو وطن ته د ده واده ته زړه نه و. ویل یې دا د غرونو مزلونه دي وکړو. روسان دې لاړ سي چې بیرته خپل وطن ته راسو. بیا واده کوم. اوس یې څه وکم؟ چټي به رانه پاتې وي. بیا ما او دای بیل سو. زه کچهګړۍ ته راغلم مزدوري ته. خو داسې خبر سوم چې غره کې د لیونتوب یوه لړه پرې راغلې وه. خو بیرته په خپله ښه سوی و. کله چې روسان لاړل د ده د میړانې او غیرت کیسې ډېرې کېدې. د جهاد زړورتیا یې یادېده. د ده حالات عام بیخي ښه و. لانجې یې خلاصولې. داسې بدۍ چې لسو مړو ته یې سره رسولي وو. زړې بدۍ وي. ده خلاصې کړې. قوم هم خبره غوږ کې نیوه. خو بس یو دم هاشم بې سوره سو. چا ویل چا شی پې خوړلي. چا ویل خامو چرسو خراب کړ. چا ویل غره کې د لوېدو وجه ده. کرار خرابېده. هغه د اوس یې خپله هم ویني. شپه له نیمایي اوښتې وه.
کوړي ماما ووې سهار څنګه کوو؟ ما ورته وویل زه خو چې پرون راتلم هلته د ایدو دکاندار سره مې واده وکړه، سبا به دواړه ورشو. ماما ووی ولا ایدو ښه هلک دی، زه هم دا ډیر وخت چرته نه یم تللی، نیت خو مې دی صبر چې ابۍ څه وایي، لږ لږ ترې ویریږم. ها ها ها. درنو اوریدونکو، نهمه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي.